اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګرانو خبرونکو السلام علیکم زیم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو د نظر خان لاله او د اوقام نزی صاحب سره تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ګرانو خبرونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې منګه په مختلف پروګرامونو کې ملمانه چې دی هغه تاسو سره مخ کو راځو دا غوي سره کینو دا غوي سره دا غوي ادبي خدمات چې کم دي دا غوي چې کم حل زلی دي دا غوي متعلق خبرې کو خو ګرانو خبرونکو د خوش قسمتۍ سره نن چې زمنګا په پروګرام کې زمنګ سره کم ملمه دي نو هغه د هیڅ تعارف محتاج نه دی داغه نوم داغه پہچان دی ک د کې پی کې په ادب کې وګورئ د کې پی کې په میډیا کې وګورئ د اخبار حواله سره وګورئ نو دا غوي نوم یو ډیر زلاند نوم دی زه کدا غوي تعارف کوما نو دا بس عجیبه غونته کې خبره زکه ښکاری چې هغوی د تعارف محتاج نه دي جی ګرانو خبرونکو دا وخت کې زما سره ډیر ګران قدرمن او عزتمند شعیب صادق سے موجود دی هغه لراغلی یو دا غوینا پروګرام کو هغه تاسو مخه ته کینو یو تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې عجیبه غونته خبره به داسې ښکاری چې هغه الریډي تاسو په ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 باندې هر وخت تاسو هغه اوري دا غوی چې کوم انداز دی دا غوی چې کوم په هدا دا غوی چې کوم کړه وړ دي نو هغه منګه دغه احاطه نشو کولای هغه په خپل باندې یو داسې شخصیت لري چې داغه د شخصیت حدونه چې دین هغه ډیر تر لري پر رسیدلی دي منګه کدا غوي په یو اړه باندې خبرې کوو دا پروګرام په غنټو تیر شي خو دا غوي اړهونه دا غوي دا شخصیت چې کم دین هغه اړهونه به منګه برسیر نه کو ځکه کمنګه دا غوي په ادب باندې خبرې کوو دا غوي د ادبي ژوند سلسله دون لري پوریزي چې دا غي خو صحت نشته بیا کمنګه را شو دا غوي سره د میډیا په حواله سره خبره کوو د میډیا په حواله باندې دا غوي په ژوند کې مطلب دا چې دا غوي ډیر زیات ټیم ورکړي دي ډیر زیات وخت ورکړي دي بیا کومنګ را شو د ادبي پوهیلا نو دا ماشاءالله دا غیزان له دغه دي خو زه به دا خبره وکم کومنګ د غوي په شخصیت باندې خبرې کو دا خبره با ډیر لري پوری لاړی شي ځکه چې د غوي د شخصیت حدونه چې دین هغه ډیر لري پوری تللی دي او دا خبره وخت ثابته کړي دا خبره مطلب تاسو ته په خپل باندې معلومه ده چې دا غوي شخصیت کمزې ته رسیدلې دي موږ به دا خبرې چې دین دا به د هغوی نه په خپل باندې تاسو نه وکړو هغوی طرف ته برازو استاد جی په جرګه ټي وي په پروګرام کې تاسو ته هر کله وایي مننه زما د طرف نه یعنی ټولو اوریدونکو کتونکو ته ډېر خوشاله او د هغوی په ژوند کې که څه خندان وي نو د هغې د لور کولو دپاره هم دعا ګویم ګرانو ښودونکو دا وخت کې موږ د استاد جي سره شعیب صادق صاحب سره ناست یو د هغوی نه اخلو یو وړه شان پېژندلو چې آیا استاد جي کم دي سره تعلق ساتي د دوی رونه مطلب د دوی خاندان دوی خپل وړه غونته کې پېژندګلو موږ له په خپل راکې نو ډېره زیاته به ښه استاد جي دا خو تاسو ته ما په خیال کې به وي د بیسک زما پیدایش چې دی نو دا د نبي بیکي دی نبي بیکي د ثوابه دغه وړوکې لاهور شي ورته وایي دغه ځای نږدې دی او د دې سیند په غاړه دی خو نبي او بیکي دوه کلي دي دا جدا جدا دی موږ په نبي کې وو بیکي هغوی ورته بیکا وایي نو بیا زه دومره پوهېدم وړوکې وم چې موږ د اسماعیلا کلي کې تره اوسېده نو موږ دلته راغلو هلته زما د پلار روزګار څه و دا خبره تاسو ونه کړله زه به یې ته وکړم چې دا ګروپونه د شپې میان نیول پټې مټې به یې کېښودې نو سهار به یې هغه میان ترې نه راوړل او هغه به یې خرڅول په هغې باندې به هغه خېټې تنور ته خشاک پوره کېده بیا موږ راغلو دلته سمیلا ته او د سمیلا نه چې کوم دی نو زه په سن 82 کې مردان ته راغلم د روزګار په سلسله کې بیا دلته زما ګروپ هم د شاعرانو ملګرو دومره غټ شو چې زه په دې مجبور شوم چې زه د سمیلا نه راغلم او مردان ته پوخ راغلم د شناختي کارت د ټرانسپورټ پورې دلته مې ځای واغسته هغه چې هلته موږ کوم پیدا کړی پلار مې هغه هم خرڅ کړ او دلته مې پې ځای واغسته تاسو استاد جي څه بل رور شته نشته رونه څه حساب کتاب زما زه دا یو یم زما نه زوی شته زما نه رور شته بس دکه یو تنې ما او دا زما ملګري همزولي چې دي دا زما رونه دي زه دي ته د رونو په شان ګورم ځکه چې هغه د رونو مینه زما په دې ملګرو باندې ماتیږي څومره کشران هغه که ادبي دي او هغه که غیر ادبي دي
هغه راځي نو زه هغې ته لکه د خپل اولاد لکه د خپلو زامنو لکه د خپلو بچو ګورم نو هغه زما د بچو مینه چې کومه ده دغه ماشومانو باندې زما هغه ماتېږي ظاهره خبره ده هغه موږ بالکل زما د ګورو قوم بچي دي دا زما بچي دي بس په دې ډاډه یم نور خو تا ته انشاءالله امید دی چې تاسو ته پته وي چې زما دغه یو ډکې ما هیڅ هم نشته جنت ګل عادل صاحب مسله دا ده چې دا به ووایو چې ستاسو نظر دروند دی ستاسو ذهن دروند دی تاسو په خپله درانه یې نو زه به درته دروند ښکارم یا به درته نور ملګري درانه ښکاري خبره دا ده چې زه خو لا چڼه یم که نه وایي چې علم چې کوم دی نو دا تر مرګه پورې چې سړی روان وي مرګه پورې رسي نو هم د نیمګړی وي علم نه پوره کېږي زه خو ځکه تاسو ته دا خبره کوم ګرانو خوږو کتونکو چې شعیب صادق صاحب داسې شخصیت دی چې موږ په خپل راځو د هغوی سره کینو پروګرامونه د هغوی سره کوو نو نن ما ته څه عجیبه غونډه کې ښکاري چې نن زه ناست یم او د استاد جي نه تپوسونه کوم مطلب دا دی چې زما خو دومره علم او دومره فهم نشته چې د استاد جي نه تپوسونه وکړم د استاد جي سره په دغه باندې بحث وکړم په ادب باندې په میډیا باندې خو استاد جي نه ستاسو نه صرف دا تپوس کوم چې ستاسو ټول عمر چې دی نو دا د ادب او د میډیا په خدمت کې تیر شو دا تاسو دا ادبي خدمات دا میډیا ته راتلل دا تاسو د کله نه شروع کړي دي ستاسو ژوند دی یو ژوند ورکړی دی یو عمر موله ورکړی دی یو ټایم موله ورکړی دی د دې شروعات څنګه وشو د دې شاته څه قیصه شته که نه تاسو داسې اکسیډنټلی راغلی یا داسې څه قیصه وه چې تاسو به مطلب د مشرانو سره کېناستئ یا چې تاسو رجحان دې طرف ته پیدا شو جنت ګل صاحب اصل کې مسله دا ده چې پخوا خو حجرې ژوندی وي نو موږ به په حجرو کې لازم ملزوم د شپې ناسته کوله تر ناوخته پورې په دغه حجره کې به داسې حساب کتاب و که زه دا ووایم چې حجره د پښتنو بیسک ټریننګ سکول و نو دا به هم کمه نه وي په هغې کې به موږ ډېر مختلف بحثونه اورېدله په هره موضوع به په حجره کې بحث کېده د هغه وخت نه په ما کې دا شوق و چیرې دا ملک چې دی دا پاکستان چې دی بیا دا پښتونخوا چې ده دې موږ له شناخت را کړی دی نو د دې د حفاظت چې کوم دی نو د دې دپاره خو ټیک ده چې موږ خپل فورس ساتلی دی خو نه انفرادي چې په ما باندې څومره حق وي نو زه به د خپله وسه پورې د دې خورې او د دې پښتون کام هغه حفاظت چې دی هغه جاری ساتم او کېده رو رو ژوند تېرېده دغه شان جوشیل حیدر صاحب د خدای پاک وبخښي هغوی سره زموږ ډېره ناسته به کېده پرې خان شیدا باباري ده بله ملګري به راتله هلته هغې کې دغه شانتې رو رو هغه شوق سیوا کېده بیا موږ سره اصل کې خبره دې ځای نه بل ځای ته لږه اړومه زما بیسک پیدایش چې کوم دی نو هغه د نبي بیکي دی دا د صوابی د وړوکي لاهور سره د سیند په غاړه دی زه ایله ایله پوهېدمه چې موږ د هغه ځای نه سمیلا ته کوچ وکړو ځکه چې په سمیلا کلي کې زما تره اوسېده دا هم په صوابی کې دی نو بیا موږ دلته میشته شو نو جوشیل حیدر صاحب هم دغه ځای بلا ملګري نو صالح حرار صاحب و شفیق زلمی بلا ملګري وو هغه دواړه خو هم نشته وفات دي الله دې هغوی ته هم مغفرت نصیب کړي او د هغه ځای نه چې ما سټارټ واغسته بیا زه د روزګار په سلسله کې مردان ته هم راغلمه نو بیا دلته په مردان کې رو رو ملګري سیوا کېده اصل کې ګوره دا یو قدرتي او فطرتي کمال دی چې مثلا یو سړی دی هغه د چرګانو شوق وي نه به په ملک کونه کې هغه چرګانو والا پیژني یو سړی به مړزمار وي او مړز والا پیژني دغه شان شاعر دا میلاویږي ځکه چې د دې هغه ذهن د دې لار د دې منزل د دې مرام دا یو وي دا الله تعالی یو ځای کوي نو بیا دغه شان دلته ملګري هغه رو رو جوړ شو بیا هم پکې ادبي ټولنه کوله وکړله او لګیاو بیا په دې کې ډېر کارونه لکه ننه پورې روان یو په دې اولني ګروپ کې زما فضل وهاب درد و سنگر
بیا پکې مامون رشید صاحب و دغه شانتي بیا پکې محمد سعید صاحب و دغه بیا دا احاطه دومره اوږده شوله چې هغه اني ټایم د اوسه پورې هر وخت چې تاسو راځئ نو تاسو پته اندازه لګي چې له 100 کسان حاضر وي. لکه زه دا په دعوه سره وایم چې د ټولنې اجلاس د هرې جرګې که دا په 15 ورځې کې وي که دا هفته بعد وي او که دا په میاشت کې یو ځل وي خو دلته د ورځې سوره اجلاسونه هغه روان وي. نو هغه اجلاسونه هغه جرګه هغه هر څه روان دي. په دې کې بیا د کمپوزنګ خبره راغله. زه کمپوزنګ هم د بعضې ملګرو له کوم زه چې یو ملګری زما ته ډېر نږدې وي نو اگر چې ما به د ډېرو خلکو نه د کمپوزنګ پیسه هم نه وي اغستی ځکه چې پښتو ده او پښتو چې ده نو دا زموږ مور ده او په مور باندې پیسې چې دي نو دا اغستل زما ضمیر نه مني. خو دې کې د وخت داسې پیچیدګۍ راشي مجبورۍ راشي چې هغه بل ځای کې هغه پرس کا پیسې ورکوي څوک یې وله لیکي که نه نه به خامخا پیسې ورکوي. نو که بل سړی د هغه نه 100 روپۍ اخلي او دلته هغه له زه کره او ښایسته او برابر ولیکمه او د هغه نه زه 100 په ځای 80 واخلم نو زما په خیال بده نه ځکه چې هغه پیسې دی خو هم په ادب لګي. سو پورې چې جی ما کتلی دي زه چې څومره پیرې ستاسو خواله راغلی ما نو دلته ټول دغه ادبي خلک ناست دي دغه پوهان ناست دي. زما په خیال باندې ستاسو دا ځای چې کم دی نو دا یو ادبي بیټک دی. زه چې کله هم راغلی ما زه چې که زه په هفته کې 10 ځله هم راغلی ما نو ستاسو سره دلته ادبي خلک ټول ناست دي. خو دا هم دغه د ادب سره مینه ده او زما په خیال باندې چې تاسو یو وخت ما سره څه ذکر کړی مو چې یاره ما د اوسه پورې په ادب چې کومې پیسې لګوي ما کور ته نه دي وړي. دغه قصه خو زموږ ناظرینو ته لګوو کوي چې بل ورځ تاسو ما دا خبره کوله که نه چې ما دونه پیسې پیدا کړي دي چې ښه ډېرې هغه خبره ده داسې چل و چې زه خو مکینک هم یم دا انډسټریل لین کې دا غټې غټې کارخانې چې کومې دي نو پاور سایډ باندې زما دغه علم هم شته. دا ګوره ګرانو خلکو د دې به تاسو ته بالکل پته نه وي چې زمونږ شعیب صادق صاحب سره یو داسې هنر هم په لاس کې دی. دا ګوره یو بریکینګ نیوز دی تاسو ته دا یو دغه کوم چې شعیب صادق صاحب سره یو داسې هم هنر په لاس کې دی چې د هغې به هېڅ چاته پته نه وي. دا به نن تاسو ته صرف په جرګه ټي وي باندې پته ولګي او هغه هم د شعیب صادق صاحب د خولې نه پخپله وي. نو هغې کې کارخانو کې چې به کوم مشین خراب شو او هغه به د تمامو کاریګرو نه پاتې شو نو بیا به دې لیوني ته رجوع کېده. نو زه به لاړم ما به وکاته او مشین به مې نظره تیر کړ نو ما به د هغې فکس خبره د مالک سره کوله چې په دې به ستا دومره پیسې لګي د مشین که زه په ګنټه کې ټیک کوم که په نیمه کې او که په 15 ورځې کې دغې سره به ستا کار نه وي. خو چې زه ستا مشین ټیک کړم او ستا اپریټر ووایي چې دا ټیک دی نو ته ما ته پیمنټ کې او ځم به نو دا د دغه 89 او د 90 او د دغه 92 93 دغه خوشا کې پیسې ډېره زیاته ګرانه وه لږې پیسې باندې به ښه کار کېده. بالکل په لږو پیسو به ډېر کار وکړي. نو ما کم از کم 100,000 روپۍ او زیاده سے زیاده هم مې راوړي دي خو مسله څه وه ما پکې 10 روپۍ کور ته نه دي وړی ځکه چې ما ته کم غریبانان معلوم وو چې دا بېوسه دي نو ما به هغوی له اشمارلو نه بغیر بس جیب ته لاس ورکوه او هغه هغوی له پیسې ورکوه کور ته پکې اگر چې اوس خفه یم ځکه چې اوس مونږ کې هغه زور نشته چې نیم امتحان له کېښودی یا مې کور ورکولی او نیم دغه خلکو له ما ورکولی او هغه خلک اوس هم زمانه هغه تمه کوي. زه ورته یم یاره د باچا خره تاله واله دي اوس څه نشته. استاد دې کې داسې خبره ده چې تاسو دا خبره وکړه ډېر داسې خلک دي چې د هغوی سره ډېرې پیسې دي خو الله هغوی له هغه عزت او هغه مقام او هغه نوم نه دی ورکړی. تاسو سره هر څوک پیسې نشته خو تاسو له الله یو عزت درکړی یو مقام یې درکړی دی یو نوم یې دله درکړی دی. خو ګرانو ښو کتونکو د دې سره سره تاسو چې ما خبره وکړه چې یاره د شعیب صادق صاحب د ژوند ډېر زیات اړخونه دي موږ که په یو اړخ باندې خبرې کوو نو په ګنټو به لګیا یو خو د هغوی د ژوند هغه اړخونه به ختم نه شي. د استاد سره په یو بل اړخ باندې هم خبرې کوو. زمونږ استاد سره که هر څوک د ادب علم ورسره شته د میډیا علم ورسره شته نو د دې سره سره زمونږ استاد سره د جناتو علم هم شته. داسې ده که نه جي دی
ګرانو حکومتونکو زمونږ شعیب صادق صاحب سره د جناتو علم هم لري، جنات هم د دې سره دغه دي. نو راځئ چې په دغه هم ته تاسو کو چې استاد جی دا څه قصه ده، تاسو مطلب دا چې د جناتو د علم تاسو څنګه حاصل کو او دغه باندې تاسو ته څنګه عبور حاصل لږي. دا غي پاسلولو که خبره کوو بیا وخت دومره نه وي که نه، نغې باندې وخت زیات لګي. خبره دا ده د دې خلکو په ذهن کې دا وي، په ذهنونو کې دا وي چې دا جنات هر څه کولی شي. موږ ته داسې مسلې راشي، څوک به راشي چې زما نه کالی روک دی، څوک به راشي زما زوی روک دی، څوک به راشي زما څاروی روک دی. دا بالکل دا پته نه لګي. دا غیب علم دی او غیب علم چټ پټ، هغه نه انسان سره شته، نه شیطان سره شته، نه جناتو سره شته او نه فرشتو سره شته. خبره دی کې دا ده که په چا باندې مثلا دغه جنات وي او هغه زور ظلم زیاتې هغه سره کوي، نو د هغې موږ ته د راتلو مسله هم نه وي چې بس صرف هغه ما ته کال وکړي او زه د هغه نه هغه ځای کنفرم کړم او هغه ساعت هغه موږ بندو او موږ به پسې جنات لیږو. بله دا ده چې که فرض که دا جادو او دا تعویض او دا دم کړې شګې او دغه دا خلک کوي په یو بل که نه، د دې علم هم نه کېږي. خو هغه څیز چې هغه کارآمد وي، هغه انسان خرابوي، بربادوي یا د هغه کاروبار ته نقصان رسوي، نو دغه څیز بیا یو سیګنل تیاروي. لکه څرنګه د موبایل سیګنل دی، د ریډیو دی، د قسمه قسم سیګنلې په دې هوا کې روانې دي، دغه شان یو سیګنل تیاروي. هغه شوي وي د مور او د پلار د نوم سره، نو چې به څومره کسانو شوي وي دغه سیګنل لکه د لوګي روان وي او په هغه انسان باندې لاګو وي. دا انسان هر ځای که ګرځي که کار کوي، نو دغه سیګنل پسې مونږ دا کسان ولیږو او هغه شی مونږ ختم کړو. هغه دې ته مونږ وایو چې دا چې توبو ته غورځوئ. دغه سیګنل ختم شو، سړی هم ټیک وي، کاروبار هم ټیک وي. ها یو خبره تاسو ته کومه، که چېرې دپاره سیګنل نه جوړوي، نو که بیا دا تعویضونه او دا څیزونه د رواني په بورو بورو پراته وي، نو د هغې جناتو ته څه علم نه کېږي، ځکه چې خو دې معلومولی شي په سیګنل باندې. سیګنل نه جوړوي، خو دا خبره ده چې سیګنل نه جوړوي نو هغه بیا کارآمد هم نه وي. او دې باندې موږ نه پیسې اخلو، تر نن هم چې ته چانده ګیلاس اوبه هم نه دي څښلی، الله د رضا دپاره. نو ګرانو حکومتونکو دا به تاسو ته یو نوي معلومات چې شعیب صادق صاحب که موږ دا ووایو چې هغوی خپل ټول عمر په خدمت کې تیر کړی دی، هغه که د ادب خدمت دی، هغه د میډیا خدمت دی، هغه د فنکارانو د څېړنکارانو د هغوی خدمت دی، که د جناتو په لاین کې د دې خلکو خدمت دی. خو زه به دا ووایم چې د شعیب صادق صاحب ټول ژوند چې دی نو هغه د خدمت نه عبارت دی، ځکه چې هغوی ټول عمر چې دی هغه خپل عمر مطلب دا دی چې د خدمت ته بخلی دی. خو زمونږ خوش قسمتي ده چې نن موږ سره هغوی په دغې اړخونو باندې خبرې کوي لګیا دي. زما په خیال باندې چې دا خبرې به دوی د بل چا سره نه کړي. موږ هغوی ته ریکویسټ وکړو چې یاره موږ راځو، موږ تاسو سره خبرې کول غواړو، نو موږ د ډېر پرون تندي باندې هرکلی وي. الله دې قدر او عزت وکړي. ګرانو حکومتونکو که موږ مخکې تاسو ته ووایو که موږ دوی سره ډېرې زیاتې خبرې کول غواړو نو ورځې به تېرې شي، خو د هغوی د ژوند اړخونه به ختم نه شي. نو موږ اوس دا غواړو چې شعیب صادق صاحب نه موږ یو څو ښایسته غونته کې کلامونه هم واورو، ځکه چې د هغوی سره خو په ادب باندې خبرې وشوې، په میډیا خبرې وشوې، په هر قسم دغه باندې خبرې وشوې. ګرانو حکومتونکو موږ د شعیب صادق صاحب د ژوند په نورو اړخونو باندې خبرې وکړې. اوس راځو د هغوی ادبي ژوند ته. هغوی سره اوس په ادبي اړخ باندې خبرې کوو. د هغوی نه دا تپوس کوو چې استاد جي څنګه چې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې یاره دلته د کې پی کې نه بلکې چې د پښتنو کم د ادب سره تعلق لرونکی دی، هغه چې د مردان علاقې ته راشي نو هغه به لازم حاضري د استاد جي سره لګوي. استاد جي دلته به تاسو له اجمل خټک بابا هم راتلو، ډېر نامي ګرامي خلک به تاسو له راتلل. د هغوی چې کوم ادبي خدماتو تاسو سره د هغوی کوم ادبي اړیکې وي د هغې متعلق موږ ته څه دغه وکړئ. بل تاسو دلته د مردان کې خپل ادبي جرګې لرئ، خپل ادبي ټولنې لرئ، د هغې متعلق موږ سره څه خبرې وکړئ چې موږ د خپل ناظرینو سره هغه هم شریکې کړو چې هغه هم ستاسو نه مطلب دا دی چې د ژوند د مختلفو اړخونو نه خو ستاسو خبر شو. خو راځو چې اوس تاسو د ادبي اړخ چې کوم ژوند دی چې د هغې باندې خبرې وکړو. اجمل خټک صاحب خبره الله تعالی دې وبخي چې د هغه باس راځي او زه په هغې باندې خبرې کومه، نو زه په هغې ډېرې خبرې نشم کولی ځکه چې زه هغه یو بل سره ډېر نږدې پاتې شوي یو.
نو که زه په دغه باس کې ځم او یا د هغوی بعضې وخت کې کلام راشي نو بیا زه بې اختیاره په ژړا کېږم ځکه دا دوه کسه چې ډېر نږدې پاتې شي اجمل خټک صاحب خدای وبخي دا دغه مینې او ربط خبره یې جي داسې نابغه زما په خیال چې دا به تر قیامته پیدا نه شي او که پیدا شي نو په هغې به صدی لګي ځکه چې هغه داسې اړخ نه و که د هغه سیاسي اړخ ګورې که د هغه ولسي اړخ ګورې که د هغه ادبي اړخ ګورې که د هغه په یو طرف باندې که د هغه صحافت تاسو وګورئ نو هغه کنډم نه و کمزوری نه و مینه په هغه کې دومره وه چې د حده سیوا خلوص اخلاص د پښتنو دپاره نو او هغه اوس هم د هغه څو ډیری هغه چې دي نو ما کمپوز کړي دي هغه چې هغه په 1973 74 کې لیکلی وې دا 52 ډیری دي نو داسې هغه زما ډېر نږدې ژوند تیر شوی دی او هغې باندې به ډېره زیاته خبرې بالکل نه کوو باقي د مردان ادب خبره تاسو وکړه نو د مردان ادب داسې دی چې دا څومره د پښتنو ځایونه دي کم کم ځای کې پښتانه میشته دي ژوند کوي نو په دغه ټولو کې مردان چې دی نو په ادب کې پیک ته رسېدلی دی مردان ته زما په خیال چې د ادب د ښودلو ضرورت چټ پټ نشته مردان لګیا دی او هستی جوړوي ادب خوروي د دې زه یو ډېر وړوکی انسان یم خو ما دغه د تاسو ته پته ده چې په کوپر کې کوپر ملکان کې جرګه کوله وکړې ده زه او سعید صاحب تلي وو غمګین صاحب را سره و هلته کې موږ جرګه کوله وکړله ادبي چې هغه د رامداد خان ادبي پښتو په نوم باندې ده او نن په هغې کې دا ثبوت دی چې د 50 نه 500 نواله نو د شپېتو پورې شاعران هغې پیدا کړي دي په دغه خپله لږه علاقه کې دغه شان په سپین خاک کې په شراټ کې یو جرګه کوله وکړې ده یعنی دومره جرګې هم کوله وکړلې کم از کم لسته جرګې او په هغې له زه هم د هغې پروګرامونه هم اټینډ کوو هلته د هغې تربیت هم کوو نور هېڅ هم نشته خو بیسه خبره دا ده چې درنګ د یا سات دی دا ژبه زموږ نه یرغمال کېږي دا ختمیږي نو د ژبې دپاره هلې ځلې پکار دي او پښتنی کلتور چې دی نو هغه خو موږ بایله حجرې هم بایلې جماعتونه هم لاړه ویجاړ شو نو دا ژبه پاتې دا ژبه مونږ خو وایي چې دا به د منډۍ ژبه شي چې د منډۍ ژبه شي نو په دې کې به اغوستل خرڅول شروع شي خو دغه ځای ته نه رسي بالکل بس دا چې په کم ځای ولاړه ده نو په دې ځای دې راته قدرت پاتې کي دا کافي ده اسیم هغه حجرې چې دي نو هغه خو لاړې بیټکونو ته دغه شوې که نه جي اوس نن سبا خو حجرې هغه روایات چې کوم دي نه ختم دي ګرانو خوږو کتونکو موږ د شعیب صادق صاحب سره په مختلفو اړخونو باندې خبرې وکړې د هغوی نه زه صرف یو دا تپوس کول غواړم چې آیا استاد جي زموږ د پښتو ژبه ده دا روانه ده ختمیږي استاد جي ستاسو نه صرف دا تپوس کوم چې زموږ پښتو ژبه خو روانه ده ختمېدو واله ده داسې څه کول غواړي داسې څه قدمونه اوچتول غواړي تاسو په ذهن کې څه داسې تجاویز شته چې یاره د پښتو ژبه موږ واپس را ژوندی شي او دا پرمختګ وکړي او دا مخکې لاړه شي جنتګل صاحب دا خبره چې ده دا ډېره ګمبیر ده ګمبیر په دې ده چې پښتو خو موږ الفاظ چې دي هغه د مور د خولې نه واخلو هغه زده کړو چې کله زموږ خبره د سکول شي او هلته پکې اردو چالو شي چې کله لږ نور مخکې شي عربي پکې چالو شي او چې کله د لسم نه خبره ور ووړېده نو بیا پکې انګریزي چالو شي نو یو اچار جوړ دی هېڅ په پته سړی نه پوهېږي د لسم نه چې ووړې بیا د پښتو په تندر لګېدلی ده بیا پکې اړو شته دی نه او اوس خو د نصاب نه هم ایستې ده اوس خو اړو شته دی نه اوس خو لاړه نو اوس چې زما په بیسک تعلیم کې زما د ژبې حصه نه وي او په ما نورې ژبې زده کوي هغه نورې ژبې هم زمانه په لار کې پاتې شي ته چې ما تر انګریزۍ پورې رسې هلته راته پردی زه د انګریزۍ د بلې ژبې نفي نه کوم دغه نورې ژبې هم د ژوند ضرورت دی خو زما د مورنۍ ژبې سره ولې داسې سلوک چالو دی زما سوال هم تاسو نه دقه دی چې څه چل کول غواړي څه داسې تجاویز څه مطلب ستاسو ذهن کې څه داسې حل شته چې څه کول غواړي چې موږ د پښتو ژبه دوباره ژوندی شي او د پښتو ژبه مخکې پرمختګ وکړي مخکې لاړه شي څه داسې کول غواړي
اسم نه کول غواړي که یو سړی خپل ځان ووژني هم په دې کې څه نه کېږي ځکه چې دا ګیم د نورو خلکو په لاس کې دی د یو او د دوه نه کېږي نو لا د یو او د لکونو کروڑونو په منځ کې به څه وشي خو بیسک مسله زموږ نه هم ورانه ده موږ په نورو ژبو ویلو باندې ښه راځو موږ په پردي کلتور باندې ښه راځو چې پینټ شرټ واچوو موږ بله ژبه وایو انګریزی کې دوه ټکي وایو په اردو کې وایو په بل څه کې وایو چې کومه زده وي او په هغه خپله ژبه په هغه خپل مورنۍ ژبه په هغې په ویلو موږ ته ځان بد ښکاري زموږ چې کوم ګوره دا جامه ده دا زما د دې خاورې د دې ملک د دې دا زما کلتور کې ده اوس یورپي ملکونه دي نو هغه یخ دي چې هغه یخ دي هغې به لازم پینټ شرټ اچوي عرب دی ګرم دي نو د هغې کلتور بیا د جامې زمانه بدل دی هغه د هغې نه بدل دی نو اوس زه دلته په دې ګرم ملک کې په دې ګرمه ګرمۍ کې چې سړی دې مارې هغه ځان وچي خولې نه ودرېږي خولې بهیږي او په دې کې هم یو سړی پینټ شرټ اچوي او خپل کلتور چې د هغه څه دی کمیس پرتوګ دغه هغې باندې هغه ته ځان بد ښکاري ته سوچ وکړه دغه سکولونو باندې هم دا خبره اپلای ده چې د ماشوموالي نه ده هغې له جدا یونیفارم جوړ کړی چې هغه هم پینټ شرټ دی هغه به اچوي دغه ځای نه به ما د وړو چې کوم دی هغه بیخکني شروع شي تباهي شروع شي نه چې دومره رب ته لویږي نو هغه خپله جامه هغه خپل پرتوګ هغه خپل څادر هغه خپله ټوپۍ هغه خپل پټکۍ مطلب دا کړه وړم بدل شوي ختم شوي نو زموږ ژبه به څه پرمختګ وکړي دغه حساب کتاب دی د دغه کلتور سره زما ژبه هم بدله شوله هغه نور ما داسې لیدلي دي چې بیسک پښتانه دي بیسک د دې خاورې پیدا دي د دې ژبې معماران دي او کور کې د خپلو ماشومانو سره هغې انګریزي او نورې ژبې وایي ولې وایي چې هغې په دغه سکولونو کې داخل کړي دي دغه سکولونو کې هغې هم دغه ژبه وایي نو د دې دپاره ورسره وایي چې دا ژبه د روانه شي او د لکوټي ښه تعلیم وکړي او د مخکې لاړ شي او ښې نمبرې واخلي جی ګرانو ښوونکو استاد یې ډېرې ګټورې خبرې وکړي څنګه چې استاد یې زموږ سره ناست دی دغسې زموږ د پښتنو چې څومره دا سړنکاران دي څومره چې لیکوالان دي څومره چې ادیبان دي دغه خلک دي چې د دوی خلکو په وجه باندې د دوی خلکو په برکت باندې زموږ د پښتو ژبه چې کومه پاتې ده نو دا مطلب دا چې روانه ده ګینې که دا خلک دا شاعران دا ادیبان دا څېړنکاران دا نقادان دا خلک نه وي نو زموږ د پښتو ژبه خو یقیني خبره ده چې ختمه به وه بیا د استاد جي خبره وکړه چې یاره موږ په رامداد پښتو ادبي جرګه جوړه کړه په چیراټ کې مې ادبي جرګه جوړه کړه همدغه جرګې به جوړوو خپلې حجرې به دغه ساتو نو زموږ پښتو ژبه به بچ کېږي یعنې پښتو ژبه زموږ نه پښتو روایات زموږ نه روان دي ختمیږي خو انشاءالله چې د استاد جي په شان او دغسې نور خلک پوهان موجود وي نو انشاءالله زموږ ژبه به ختمیږي نه دا په مخکې باندې ځي او انشاءالله کوشش وکړو چې دا خپله ژبه هم دغسې په مخکې باندې بوځو ګرانو ښوونکو د استاد جي سره موږ ډېرې ګټورې ډېرې خوندورې او ډېرې د مزې خبرې وکړې موږ ترې خوند واخیستو انشاءالله تاسو به ترې خوند اخلئ دا پروګرام چې تاسو وګورئ نو انشاءالله چې تاسو به د دې خبر ځکه چې زما په خیال باندې استاد جي دا به ستاسو د اولنی پروګرام وي چې دوسې مطلب چې د هغوی د ژوند اړخونه موږ رابرسېره کړل د هغوی سره دومره تفصیلي خبرې وکړې انشاءالله تاسو به د هغوی د ادبي خدماتو نه هم خبر شئ د هغوی د ژوند نه هم خبر شئ اوس راځو د استاد جي ادبي ژوند ته چې استاد جي ماشاءالله یو ډېر ښه لیکوال دی یو ډېر ښه بهترین زموږ د علاقې یو نامي ګرامي شاعر هم دی استاد جي ستاسو یو ډېر مشهور نظم او زما تصویر نو کو هغه تاسو موږ ته لږ زموږ د ناظرینو ته موږ ته موږ هم ترې مزه واخلي زموږ د ناظرین به هم ترې مزه واخلي نو هغه راته لږ ووایي یو نظم دی خو دا ما په خپل ژوند په خپل ځان لیکلی دی جی جی لکه زما تصویر زما د ژوند چې کوم دغه چې ګرانو ښوونکو نو دا خو به واقع چې د شعیب صادق صاحب ژوند وي او بیا په هغې باندې هغوی په خپله احاطه کړي یو څیز لیکلی نو تاسو سوچ کولی شئ چې به څونه ښایسته وي څونه مزېدار به وي راځئ چې هغه د استاد جي نه واورو د شلمې صدۍ ګېډې ځایګولی یم د خپل سماج په دندوکار کې چې مې ساه واخسته نو ګیر چاپېره د غرض او لالچ ګرد الوته د محبت پیژنګلو چا سره نه کېدله ژوند یو کعبه وه انسانان لکه بوتان ښکارېدل هر منجور لاس کې رانجه د سود او زیان ګرځول ما له په غوږ کې د توحید چغه انسان وهله راته یې ای د انسان د احترام امینه ته به د ځمکې په سر مینه محبت خوروې ته به د
جو بل سړیتوب په زخم پهه لګې ته به د امن د ابلاغ د کور خبره کوې وخت را لغېږه ګټه ګټه کړمار خوښه کړه لکه چې مشک را له خړپوسو کې د غم را کوي لکه چې ما ته یادوي چې پښتو څه ته وایي د کړمار په دامانونو کې مې شونډه شنه شوه د مدرسې خواږه مې هم د حلقه تیر نه وله چې غم د رزق په اما او په کما تقسیم کړم د میدانونو لوبو ماته انتظار کولو خو بس د ګېډې جهنم رانه دا هر څه تروړل او آخر دا چې د برقي سیلاب څخه زړو چپو داسې په مخه کړم چې هېڅ په پته پوهه نه شم وخت تجربه د تیندکونه استادان یادېږي زه هم د ډېرو استادانو ګورو ګورو ونو په سورو کېناستم فکر مې سکون وموند ما هم د ډېرو شاګردانو په سر لاس کېښود خو د سراب نه علاوه مې نور څه ونه لیدل ما هم د ډېرو استادانو د رڼا په لاره د خپلې مینې د منزل مزل پرېښودی نه دی زه هم د هر شاګرد په سر لکه وریځ خورېږم خو د ضمیر ځمکه یې صرف مرکونډی ټوکوي د خپل وارث د محرومۍ احساس منم چې لرم خو د ادم بچی مې یو چرته کږلی نه دی د انساني رشتې په هره یوه سپینه ډاګه د محبت بیرغ په لاس بیدار چمتو ولاړ یم پښتو مې دین پښتو ایمان دی بس پښتون به مرمه د خپلې خاورې په سرلو له شاعري کومه د پښتونخوا وړو زړو له شاعري کومه د پښتونخوا اودو کوڅو له شاعري کومه د کلندر خبره هر ازغی زما نصیب شه خو د یارانو زړه کې شک چرته کې پاتې مشه یاران جوړې دي منم ښه پوهېږم پرې خو زما وینه کې زما اختیار زما چرته دی زما د وینې ټول اختیار خو محبت سره دی زما د وینې اختیار درد سره دی ننګ سره دی ما خو د ځان په ویش کې هم ځان ته څه پرېښې نه دي زه خو د امن بنجارې یم او امن ویشم د خپلې خاورې د سپرلو د آبادۍ په خاطر ما ځان ته ځان ویلی نه دی نه به ووایم د خپلې خاورې د تیرو د سباون په خاطر د خپلې وینې یو ساس کې نظرانه ګڼمه صادق زړګی لرمه دغسې تصویر دی زما په زړه کې درد لرمه دغه لوی جاګیر دی زما ډیر زیات ډیر ښایسته ګرانو خوږدونکو زما تصویر استاد جي په دې یو نظم کې د خپل ژوند د ورکوالي نه واخله په ژوند کې چې د هغوی کمې محرومۍ دي په ژوند کې چې د هغوی کم کمی دی په ژوند کې چې هغوی سره کم یاران دي کم دوستان دي هغه ټول هغه په دغه یو نظم کې راټول کړي دي دغه نظم چې تاسو واورئ نو انشاءالله چې تاسو ته به د استاد جي ژوند په ډاګه باندې شي ګرانو خوږدونکو تاسو زمونږ د شعیب صادق صاحب سره مرکه وکړه امید لرو چې تاسو به ډیره خوښه شوي وي خو دا وخت زمونږ سره نادرخان لالا ناست دی راځئ چې د نادرخان لالا نه د شعیب صادق صاحب کلامونه په ښایسته اواز کې واورو تاسو ترې مزه واخلئ موږ به هم ترې مزه واخلو شاعر وکړو کو ډوډۍ پیدا کړو خاورې بخوند زندګي پیدا کړو لوی هسته رانا نستو خوړې څنګه بدل تکي هسته پیدا کړو سیل د غمونو پر راخوشي راشي جن کې چې کله خوشاله پیدا کړو نوې منصور ژوند دې لیدل نغواړو څوک ورلدار او څوک رسې پیدا کړو خلق روان شي منزلونو پسې مونږ چې وزګار شو برباد پیدا کړو دومره لاسونه دې چې غږ مه کوه
د خپل ګریوان له څنګ تڼۍ پیدا کړو مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې دا کیسه د ډېره ګرانه زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې د بیلې د منځ ګلابه ستا وږمو ته یم لیواله د بیلې د منځ ګلابه ستا وږمو ته یم لیواله درتلی نشم په اسانه زه یم پورې ته راپورې درتلی نشم په اسانه زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې د بیلتون اوږد خلیج دی ورځ تر ورځه لا زیاتېږي د بیلتون اوږد خلیج دی ورځ تر ورځه لا زیاتېږي زړه مې ډېر دی پریشانه زه یم پورې ته راپورې زړه مې ډېر دی پریشانه زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې ستا دیدن زما جنت دی ستا کوڅه پولیس رات دی ستا دیدن زما جنت دی ستا کوڅه پولیس رات دی یم دوکې یم یو دوکې حیرانه زه یم پورې ته راپورې یم یو دوکې حیرانه زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې هر اندام جوور خندق دی هر قدغن یې پرې اختیار دی هر اندام جوور خندق دی هر قدغن یې پرې اختیار دی کړم سوچونو سرګردانه زه یم پورې ته راپورې کړم سوچونو سرګردانه زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې لامبو زن شای صادق کتما خپلول غواړي لامبو زن شای صادق کتما خپلول غواړي ګینې پاتې یم لتانا زه یم پورې ته راپورې ګینې پاتې یم لتانا زه یم پورې ته راپورې مینه نه کیږي جانانا زه یم پورې ته راپورې دا کیسه دا ډېره ګرانه زه یم پورې ته راپورې ډېر ښه ګرانو ښه کتونکو تاسو نظرخان لاله نه د شعیب صادق صاحب او ښایسته کلامونه واورېدل منګه د استاد جي نه ډېرې زیاتې ګټورې خبرې واورېدې منګه خو ته ډېره مزه واغسته انشاءالله تاسو به هم ته ډېره مزه اخیستي او ډېره مزه به ترې اخلئ ډېر څه مو ترې موږ زده کړه انشاءالله تاسو به هم ترې ډېر څه زده کړئ نو ګرانو ښه کتونکو په راروان پروګرام کې به انشاءالله د یو نوي مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو نو خپل کوربه جنت ګل عادل نادر خان لاله او عقاب نیازي له ورکړئ اجازت د الله په امان